یو لنډه غونته کې جنۍ ده چې هغه د یو څو ورځو نه په ما پسې ټیک ټاکې کوي خو د مشرانو یو متل دی وایي د مچو ګپ دی چې دی وایي په خپله یې وایي کاڼې ورویشته همداسې کار دی چې زه تا له ما په تېل خطې دی بلکې په ما الزام لګولی دی په ما یو الزام لګولی دی چې زوریا شاه غلطه ده زه پسې چې غلطه یم دا زما ویډیو نه ده زه تاسو ته قسم قرآن تېروم چې دا زما ویډیو نه ده مخکینی زما مرګ ته تیار دی غلی شه بکواس نه کوه سوچونه مه کوه وسواس نه کوه د مجبورو مقابله وکړو بدنصیبي د ګزاره وکړو ستا هر یو حکم په سر سترګو منم ستا د کوڅې غلامي هم قبلوم زما درخواست دی که قبول دې کړلو ما ته احساس د خپلولۍ راکړه ما ته احساس د خوشحالۍ راکړه ما ته احساس د زندګۍ راکړه زه په رښتیا ژوند تېرول غواړم هره لحظه محسوسول غواړم زه د نږدې نه ژوند لیدل غواړم وی راشه شونډې دي زما په شونډو کې ده وی راشه شونډې دي زما په شونډو کې ده وی کومه ځای د شرابو زیاته نه وه نو ستاسو د ټولو د قسم یارانه را سره پرېږدئ او مینهوالو ما په هغې بل میسج کې ما ووې تاسو ویل ستا د غمه مړ به شم دا خبره به د خپلې کپرې نه وباسي او دا خو زه هسې تاسو سره پښتو نه کوم یعنې ستا هېرول د خپې نه چې چپړې وباسي